زه دې ژوند یم او دیر کې دې نقصان راشي دا زه نشم وکړل او د دواړو لاسونه یې د وینې پوارې روانې کله د احد په میدان کې کله د خندق په غارونو کې کله د تبوک په نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السوق او کما قال عليه السلام تورې ډېرې د خو زړه د خالد غواړي ته خالد بن ولید شاه جهان ستا دی. محترمو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نن ستاسو په وړاندې د جهاد جذبه په موضوع څه ویل غواړم. محترم سامعین حضراتو الله تعالی فرمان دی یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. اے نبی خپل امتیان د جهاد دپاره تیار کړه. نبی صلی الله علیه وسلم چې د خپل رب دا پیغام واورېدو نو دومره محنت یې وکړو چې د مدینې منورې د هر کور او هرې کوڅې نه دا اوازونه اوچت شو حیا علی الجهاد او یا غیر الله الکبر. د کفارو په ایوانونو کې زلزلې راغلې او په زړونو کې د اسلام عظمت دننه شو. د اسلام دعوت هر طرف ته خور شو. زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله د بدر په میدان کې کله د احد په میدان کې کله د خندق په غارونو کې کله د تبوک په بیابانو کې او کله د خیبر په شګلنو علاقو کې او کله د حنین په سخته ګرمۍ کې دا اوازونه کول انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب او د کفار ایوانونه یې تباه کول. نبی صلی الله علیه و آله وسلم تپوس وکړو تر کوم وخته پورې جهاد وکړم. ای ربا اواز راغلو وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین كله لله. یعنی کافرانو سره تر هغه وخته پورې جهاد کوه تر څو چې فتنه او فسادونه نه وي ختم شوي او تر هغه جهاد کوه چې د الله تعالی دین پوره خور شوي. نبی صلی الله علیه وسلم تپوس کوي ای زما ربا شهید ته به څه ملاویږي؟ عرش نه آواز راغلو زما دیدار به ورته نصیب کیږي. سبحان الله دا اواز چې نبی صلی الله علیه وسلم واورېدو نو د ډېر شوق نه یې وفرمایي لو ددت ان اقتل فی سبیل الله ثم اقتل او کله چې صحابه کرام رضی الله عنها د خپل نبی صلی الله علیه وسلم جذبه ولیده نو یې فرمایل نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. محترم اوریدونکو صحابه کرام رضی الله عنها د شهادت د دین دپاره هغوی د خپل سر قربانول اسانو او اسلام ته په حیران نظر کتل هغوی نشو برداشت کولی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي ينقص الدين وان لا حي. زه دې ژوند یم او دیر کې دې نقصان راشي دا زه نشم برداشت کولی. د حضرت عمر رضی الله عنه اشعار دي چې غوږونو ته راځي نو زړه مې وترېږي. رکزا الى الله بغیر زاد الى التقى وعمل الميعاد والصبر بالله على الجهاد وكل زاد عرزة النفاد غیر التقى والبر والرشاد. که د جهاد جذبه لیدل غواړئ د ابو ایوب انصاري جذبې ته وګوره. 90 کال په عمر کې میدان ته د جهاد دپاره روان دی. بچو ورته عرض وکړو ای ابا جانه ته آرام وکړه تا ډېر جهادونه کړي دي مونږ اوس ستا په ځای جهاد ته ورځو. ابو ایوب انصاري جواب ورکوي ما د جهاد نه مه منع کوئ. زما بچو واورئ که ما ته د الله په لار کې مرګ راغلو ما د الله لار کې دفن کړئ. الله اکبر د جهاد جذبې وي. محترمو ملګرو د جذبه جهاد دوج ابوبکر نه صدیق جوړ شو د عمر نه فاروق جوړ شو د عثمان نه علي جوړ شو د علي نه حیدر جوړ شو د خالد نه سیف الله جوړ شو او د حمزه نه اسد الله جوړ شو. زما غیرتمند مسلمانانو زه تاسو ته یو داسې صحابي تذکره کوم چې د هغه په حسن به دنیا او فخر کولو چې په کومه لاره به تېرېدو خلک به په خپلو پنډو ودرېدل او د هغه زیارت به یې کولو بلکې اسمان والو به هم د هغه دیدار کولو دپاره ځمکې ته راښکته کېده. قیصر روم چې کله شپېته صحابه کرام رضی الله عنه قید کړي وو پکې دغه خوش قسمت او ښایسته صحابي حضرت حذیفه صحمی رضی الله عنه هم کله چې د قیصر روم نظر د حذیفه رضی الله عنه په حایث پرېوتلو ورته وایي زه تا خپل بادشاهت حصه در کوم په دې شرط چې ته د خپل نبي صلی الله علیه وسلم کلمه پرېږده. حذیفه رضی الله عنه جواب ورکوي ما ته ستا د بادشاهت هېڅ ضرورت نشته. قیصر روم وایي دوی قید کړئ 7 ورځې پرې خوراک څښاک بند کړئ دوی به صحیح شي. 7 ورځې بعد د قیصر روم وړاندې هغه صحابي راویستل شو. بیا ترې هغه سوال وکړو حضرت حذیفه رضی الله عنه ورته د ازمري په شان جواب ورکړو ما ته ستا د بادشاهت مقابله کې د شهادت مرګ قبول دی.
قیصر هم حکم کړو د ده په دواړو لاسونو کې میخونه ټک وهي. جلات هم دغسې وکړل او د دواړو لاسونه یې د وینې پوارې روانېږي. بیا ورته قیصر هم وایي ای ښایسته ځوانه په خپل حسن باندې رحم وکړه، زه تا ته نیم بادشاهت در کوم او د خپلې لور سره درته نکاح هم کوم. د نبي صلی الله علیه وسلم کلمه پرېږده. حضرت حذیفه رضی الله عنه جواب ورکوي ستا بادشاهت مې نه دی په کار، د واده او نکاح نه بغیر ژوند تېرولی شم، لیکن د خپل نبي صلی الله علیه وسلم کلمه نشم پرېښودی. قیصر هم حکم وکړو د تیلو دیګ ګرم کړئ او دی پکې واچوئ. لہذا هم دغسې وکړل، یو دیګ یې د تیلو نه ګرم کړو او حذیفه رضی الله عنه یې ورته وروغورځولو. لږ ساعت پس قیصر روم وایي دی راوباسئ، اوس به د ده هر اندام سوځېدلی وي. حضرت حذیفه رضی الله عنه چې راویستلو لیکن د هغه یو ویښته هم نه سوځېدلی. الله دې موږ له هم دغسې د جهاد جذبه راکړي او الله دې موږ او تاسو له د شهیدۍ مرګ راکړي. آمین.